أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه او درنښت مې ومنئ. زه رحیم الله فکور د ویناوالۍ څخه د ویرې کنټرول دورې په 5مه جلسه کې ستاسو قدرمنو په درنه چوپړ کې یم. د الله سبحانه وتعالی څخه ډېر خوشحاله یم چې د دغه خدمت جوګی ګرځولی یم. دا جلسه مو ځانګړې کړې ده د ویناوالۍ څخه د ویرې سره د مخامخ کېدو بحث ته. هغه په پښتو ژبه کې یو عامه اصطلاح لرو، وایي بلا په مخ شړلې ښه ده. یعنی ډیری وخت به تاسو د ویناوالۍ څخه د ویرې سره مخ یستی، ولی دغه مسله مو په نظر کې نه ده نیولې چې څنګه دغه ویره تاسو کنټرول کړئ. یا همدغه اصطلاح چې ما وویلې بلا په مخ شړلې ښه ده، پرېکړه مو نه ده کړې چې دغه بلا یا دغه ستونزه تاسو په مخ وشړئ او ځان ترې بېغمه کړئ. د تیرو بحثونو په دوام چې په لومړۍ جلسې کې مو د ویناوالۍ څخه د ویرې په پیژندنه بحث وکړ، په دوهمې جلسې کې مو په عزت نفس بحث وکړ، په درېیمې جلسې کې مو په اعتماد پر نفس بحث وکړ، په څلورمې جلسې کې مو د ویناوالۍ څخه د ویرې په لاملونو بحث وکړ، او نن په 5مې جلسې کې د ویناوالۍ څخه د ویرې سره په مخامخ کېدو بحث کوو. په تیرو 4 جلساتو کې د دې سره په څنګ کې چې دغه موضوعات ما دلته ذکر کړ، په هرې جلسې کې په ډېرې اړینې او اساسي بلې موضوع هم ورسره بحث شوی دی. که چېرته مو تیر 4 جلسات د لومړۍ تر 4مې جلسې پورې نه وي اورېدلي، تمرینات مو ورته نه وي تطبیق کړي، نو یو وار لاړ شئ هغه تیر جلسات واورئ، ځکه چې دغه بحثونه زنځیر لري د فکري لحاظه چې تاسو باورونه جوړئ. که چېرته تا لومړۍ، دوهمه، درېیمه او 4مه جلسه نه وي اورېدلي، نن په 4مې جلسې د دې سره په څنګ کې چې ښه نه پوهېږي، نو هغه باورونه چې هغه دوستانو ته چې دغه تیر جلسات یې اورېدلي دي جوړ شوي، تاسو ته به نه جوړ شوي، او سخته به وي چې په 5مې جلسې باندې تاسو ښه پوه شئ. بناً اړینه خبره دا ده چې تاسو تیر جلسات واورئ، بیا راشئ 5مه جلسه واورئ. دا یو مسله. بله مسله دا چې الحمدلله ثم الحمدلله د تیرو 4 جلسو تمرینات او نظریات د دوستانو فوق العاده نظریاتو، ډیر اساسي، ډیر اړین، ډیر مهم مسایلو ته دوی اشاره کړې وه. حتی د دوی اخذونه، او جالبه دا وه ماته چې ډیرو دوستانو دا خبره وکړه چې استاد فکور د دغو جلساتو په اساس، د دې جلساتو د تطبیق په اساس زموږ په ژوند کې ډیر توپیر راغلی. او زه د الله سبحانه وتعالی څخه ډیر خوشحاله یم چې د دغه خدمت جوګی ګرځولی، چې زه د دوستانو سره مرسته کولی شم، د یو نه په زرهاوو دوستانو سره چې هغوی په خپل ژوند کې هوساینه لمس کړي. یعنی ګورئ، ویناوالي ډیر یو عجیبه نړۍ ده، ډیر یو عجیب بحث دی. که چېرته په دغې برخې کې تاسو هوسا شئ او هوساینه لمس کړئ، نو د ژوند تر پایه به تاسو ډیر ډاډه ژوند کوئ، ډیر به راحت مخ ته ځئ، په هر مجلس کې به تاسو کامیاب استئ. او زه په دې باندې ډیر ویاړم چې الله سبحانه وتعالی دغه فضل و کرم کړی دی په ما باندې چې زه د دوستانو سره د ویناوالۍ په برخه کې مرسته کوم. راځئ د نن جلسې بحث د دغې عامې اصطلاح چې په پښتو ژبه کې ډیره عامه ده په دې باندې پیل کړو. هغه وایي د نن کار سبا ته مه پرېږدئ. که چېرته تاسو د خپل تیر ژوند ته ځیر شئ او ورته وګورئ، نو د مکتب د دورې نه، د مدرسې د دورې نه، د پوهنتون د دورې نه، د دندې په چاپیریال کې، نن سبا په ټولنیز ژوند کې که تاسو په هرې دورې کې یاستئ او د خپل تیر ژوند ته ځیر شئ، نو تاسو په بیلابیلو دورو کې د ویناوالۍ څخه د ویرې سره مخامخ وئ. ولی دغه ویرې نه مو تل ځان ایسته،
یعنی د نن کار مو سبا ته پرېښوده. ښه پوهېدلی تاسو په مکتب کې چې زه خو د ویناوالۍ نه ویریږم او زما د وروسته پاتې کېدو دلیل همدا دی چې زه د ویناوالۍ نه ویریږم. د صنف په مخ کې تاسو خبرې نشوي کولی، د لاین په سر تاسو خبرې نشوي کولی، په مکتب کې یوه پوښتنه کېدله تاسو نشوه کولی، یو بله خبره په مکتب کې ترسره کېدله تاسو پکې برخه او سهم نشو اخیستی. خو بیا هم د نن کار مو سبا ته پرېښود، نن کار مو سبا ته پرېښود، نن کار مو سبا ته پرېښود. یعنی بلا مو په مخ ونه شړله، د نن کار مو سبا ته پرېښود. د ویناوالۍ څخه د ویرې سره مخامخ نشوئ. مخامخ کېدل په دې معنا دي چې تاسو د ویناوالۍ څخه ویره لرئ، خو ورسره مخامخ کېدل په دې معنا چې تاسو دغه ویره کنټرول کړئ. د مکتب په دورې کې هم کنټرول نه کړئ. د مدرسې په دورې کې نن سبا ډیری دوستان ماته دا پیغامونه کوي او زنګونه راته وایي چې استاد فکور زه په مدرسې کې طالب العلم یم، ښه پوهېږم چې په دغه موضوع مې د فلاني 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 نه سر ښه خلاصېږي، خو بیا هم بحث نشم کولی. که یو مجلس جوړېږي، که یو غونډه جوړېږي، که یو کورنۍ مجلس تاسو پکې خپل نظر نشئ وړاندې کولی. دا د ویناوالۍ څخه ویره ده. ولې ورسره نه مخامخ کېږئ؟ ولې یو ورځ د ځان سره کېناستلی دا خبره مو ونه کړه چې ګورئ زه خو د دغې مسلې سره مخ یم، ځان ته دا خبره وکړه. نو ولې زه کار پرې نه کوم؟ ولې زه یې نه حل کوم؟ ولې زه ورسره نه مخامخ کېږم؟ یا ډېری دوستان دا وایي چې زه پوهنتون کې یم، لومړی دویم سمستر مې خلاص شوی، تر اوسه ما یو سیمینار نه دی وړاندې کړی چې زه د یو سیمینار وړاندې کړم، په داسې حال کې چې هر سیمینار 20 نمرې لري، 10 نمرې هر سیمینار لري. خو تاسو د دې توان نه لرئ چې سیمینار وړاندې کړئ. ولې ورسره نه مخامخ کېږي دغه مسلې سره؟ ولې په دې فکر نه کوي چې زه باید کار ورته وکړم، دغه ستونزه حل کړم خپله؟ یا همداسې دندې په چاپېریال کې ډېری دوستان خدای شاید ماته پیغامونه کوي چې استاد فکور زه سی وي مې فلاني ځای ته لیږلې، پوهنتون مې خلاص کړی، د دندې پسې ګرځمه، اوس دغه کاري مرکې نه زه ډارېږم چې زه ورشم هلته خبرې وکړم، ما نه به څه پوښتنې کېږي. دا د یو ورځ وینایي چاپېریال نه ستونزه ده چې تاسو ترې ویرېږئ. د هر وینایي چاپېریال نه، که هغه راډیو ده، که هغه تلویزیون دی، که هغه مرکه ده، که هغه مشاعره ده، که هغه یو جرګه ده، تاسو ترې ویرېږئ. نو ولې ځان سره فکر نه کوئ چې دغه مسلې نه چې زه ویرېږم ولې ورسره نه مخ کېږم؟ هره ورځ مرګ، هغه یو عامه مسله لرو، وایي د هره ورځ مرګ نه یو ورځ مرګ ښه دی. تاسو هره ورځ په ځان ستونزه، په ځان فشار راولئ، خو یو ورځ مو پرېکړه ونه کړه چې زه دغه مسله حل کړم، دغه ستونزه حل کړم، دغه موضوع حل کړم. په ټولنیز ژوند کې، یعنی پښتنه ټولنه د جرګو ټولنه ده، پښتنه ټولنه د مشاعرو ټولنه ده، پښتنه ټولنه د مجلسو ټولنه ده، د ټولنیز ژوند ټولنه ده. ته به هره ورځ دې ستونزې سره مخ یې، ولې ورسره نه مخامخ کېږئ؟ ولې خپله ستونزه نه حل کوئ؟ ولې د ویناوالۍ څخه د خپله ویره نه کنټرولوئ؟ آیا تاسو وایئ چې دغه ویره نه کنټرولېږي؟ کنټرولېږي، ډېره ساده هم کنټرولېږي، ډېره هوسا هم کنټرولېږي. په زرګونه دوستان د ما سره د ما په دورو کې ګډون کړی دی، الحمدلله نن ویره نه لري، نن یې خپله ویره کنټرول کړې ده. تاسو یې نشئ کنټرولولی، ډېره هوسا او ساده کنټرولېږي. خو جالبه دا ده چې تر ننه پورې تا خپله دغه مسله یا دغه ستونزه یا دغه ویره نه ده کنټرول کړي. نن به تا په یو قانون باندې زه پوه کړم، یعنی د نړۍ څومره غښتلي او پرمختللي خلک چې تاسو پیژنئ دا یو طرف ته دي، او د نړۍ څومره ټمبل وروسته پاتې او ناکام خلک چې تاسو پیژنئ دا بل طرف ته دي. دې خبرې باندې زه کله پوه شوم؟ کله چې ما د اریک توماس خبرې واورېدلې. اریک توماس په امریکې کې ډېر یو غښتلی موټیویشنل سپیکر دی، یا انګیزې کې د انګیزې په برخه کې دا یو ویناوال دی، ډېر عجیب سړی دی او ډېر یو کامیاب او بریالی شخصیت لري. دا څه وایي؟ وایي د نړۍ خلک په 2 ډلو ویشل کېږي. په څو ډلو؟ په 2 ډلو باندې. نو کله چې ما دا خبره واورېدله ما ځان سره دا فکر وکړ چې ښه دا په 2 ډلو ویشل کېږي، نو 50-50 به ویشل کېږي. 50 نفره یا 50 تعداد د 50 نفرو بیا یو طرف ته، 50 نفره بل طرف ته، 50 به بریالي، 50 به ناکامي. خو دا خبره نه. بیا مې دا فکر کوه چې 40 بي، 40 بي، 40 بي، 80 20 بي،
90 به خو دا هیڅ نه وه. یعنی تر ټولو جالبه مسله یې ماته دا وه چې 1.99 خلک وو. 1.99 یعنی 1 بریالي، پرمختللي، کامیاب، یو ځای ته رسیدلي، مشهوره، غښتلي، د دندې نه راضي، د ژوند نه راضي، د خپل د موقف نه راضي خلک دي. او 99 ناکام، ټمبل، وروسته پاتې، د ژوند نه ناراضي، د کار نه ناراضي، د دندې نه ناراضي، د خپل کورني ژوند نه ناراضي، او دغه خلک دي. عجیبه ده دا مسله. نو کله چې د اریکتوماس دغه خبرې ما واورېدلې، بیا اریکتوماس راغی یو موډل یې وړاندې کړ. د بریالیتوب موډل عجیبه موډل دی. د پریکړې د زنځیر په نامه باندې دا یو موډل لري. او بیا وایي دغه دوه ډلې خلک دغه د پریکړې زنځیر په نظر کې نیسي او لري. او دا د پریکړې په زنځیر کې 3 خبرې دي. که وایي چې 3 کړۍ لري نو بده مونږ ده ویلې. دغه د پریکړې زنځیر دا 3 کړۍ لري. ټمبل خلک هم دا 3 مسلې لري. او بریالي، کامیاب او مشهوره، یو ځای ته رسیدلي او په ژوند کې د ژوند د راضي خلک هم 3 مسلې لري. دا 3 کړۍ په نظر کې نیسي. ناکام، ټمبل، وروسته پاتې خلک دغه 3 کړۍ څنګه په نظر کې نیسي؟ لومړی راځي په خپل ژوند کې، په خپل چارو کې یوه چاره یې مخې ته پرته ده، د خپل احساس ګوري. شی ګوري؟ د خپل احساس. ښه چې زما حال ښه دی، زما احساس ښه دی، زه خوشحاله یم که نه یم. کله چې احساس وګوري، دا 99 خلک ته ښیم چې په 99 شرایطو کې دوی احساس خرابه دی. بیا راځي وروسته د احساس نه دویمه پریکړه کوي دغه کار دپاره، دغه مسلې دپاره چې مخته یې پرته ده. په 3مې مرحلې کې عمل کوي. ما مخکې تاسو ته ویلي چې په 99 حالاتو شرایطو کې د دوی حالات، د دوی وضعیت خرابه دی. د دغه مسلې نوټ د څه اخلئ، ځکه ډېره اړینه مسله ده، ډېره اساسي مسله ده او ډېره مهمه ده. او کله چې زه په دغه موډل باندې د پریکړو په زنځیر باندې چې د اریکتوماس د بریالیتوب موډل دی، په دغه باندې زه پوه شوم زما د بریالیتوب لړۍ څو چنده چټکه شوه. یعنی ما ته ډېر پرمختګ راکړه، ما په خپل ژوند کې ډېر پرمختګ وکړه د دغه زنځیر په اساس باندې چې د پریکړو زنځیر دی، د اریکتوماس د بریالیتوب موډل. بیا هم وایم دا خبره، ناکام، وروسته پاتې، ټمبل کسان د دې زنځیر 3 کړۍ په نظر کې نیسي. لومړی راځي خپل احساس د خپل حالات، د خپل شرایط ګوري چې څنګه دي شرایط، دغه بیرونی شرایط ګوري چې ښه نن والا ګرمي ده، نن یخ دی، نن مې لږ سر درد کوي، نن والا را باندې نه کېږي، نن به هغه فلاني سره کېنو، نن خو شنبه نه ده، نن خو د کال پیل نه دی، زه نوي کال کې به شروع کړو، زه په فلانۍ ورځ به شروع کړو، زه سبا ته به شروع کړو، زه سړی، زه تر اوسه ماشوم یم، ځوان چې شومه بیا به دا کار وکړم، زه سړی تر اوسه مې عمر کم دی. دا د دوی بهانې دي، د دوی پلمې دي. کله چې یعنی په 99 شرایطو حالاتو کې 99 حالاتو کې دوی هم دغه پلمې راوړي. که چیرته د 1 حالات دوی ته ښه په مخه ورشي، بیا پریکړه کوي، د پریکړې وروسته بیا عمل کوي. په همدې خاطر باندې دوی ناکام دي، په همدې خاطر دوی وروسته پاتې دي، په همدې خاطر دوی ټمبل دي. خو بریالي خلک، کامیاب خلک، پرمختللي خلک هم دا 3 خبرې په نظر کې نیسي. ولی توپیر یې څه دی چې د هغوی دغه د پریکړو زنځیر ځایونه یا د کړیو ځایونه بدلوي یو د بل سره. څنګه یې بدلوي؟ عجیبه خبره ده. یعنی کله چې زه په دې موډل باندې پوه شم، بیا هم وایم دا خبره چې ما پرمختګ څو ځله چټک شم، څو ځله. کامیاب، بریالي، پرمختللي خلک، د نړۍ په سطح هغه لومړی لمبر خلک چې 100 خلک دي، یعنی د 100 نه 100 خلک دي، هغوی راځي چې شی کوي،
لومړی پریکړه کوي. په دې فکر کې نه دي چې نن هوا ګرمه ده، هوا یخه ده، نن د کال شروع ده، نن نه دی شروع شوی، نن شنبه ده، نن پنجشنبه ده. په دې خبرو پسې نه ګرځي. نن مې ملګری دی، نن مې دوست دی، نن دا خبره، نن مېلمستیا ده، نن ختم دی، نن خیرات دی، نن واده دی، زه د مکتب نه خلاص نه یم، زه پوهنتون نه خلاص نه یم، زه په دندې کې یم، زه مسؤلیت لرم، زه وخت نه لرم. دا خبرو پسې نه ګرځي. پریکړه کوي. یو کار یې مخې ته پروت دی، پریکړه کوي. دا فتام پریکړه کوي. د ویناوالۍ څخه ویریږي، پریکړه کوي چې دا پریکړه د دوی ژوند ته بدلوي. د ویناوالۍ څخه ویریږي، پریکړه کوي چې دغه ویره حل کړي، دغه ویره کنټرول کړي، د دې ویرې لپاره کار وکړي، دغه مسله له منځه یوسي، کار پرې وکړي. پریکړه کوي. د پریکړې وروسته د فتن عمل کوي. د عمل وروسته د دوی احساس ښه دی. څنګه ښه دی چې ته اوس فکر وکړه د ویناوالۍ څخه ویریږي، د ویناوالۍ څخه ویریږي، راشي پریکړه وکړي، ووایي چې ښه اوس خو مې یو ډاډه او هوسا ښه ادرس پیدا کړی دی چې زما په جیب کې، زما په تلیفون کې ما ته د ویناوالۍ مسلکي زده کړې راکوي. پریکړه وکړه د فتن عمل وکړه، د خپله ویره دې کنټرول کړه، د خپله د ویرې د کنټرول ټریک، تخنیک، مهارت زده کړه. دغه بریالي خلک دي. دا بریالي خلک دي. وروسته د هغه نه چې ته د خپله ویره د ویناوالۍ څخه کنټرول کړی شي، ته هغه هوساینه لمس کولی شي، احساس دې ښه کېږي. او د بریالیو خلکو همیشه وخت احساس ښه دی. ځکه د ټمبل وروسته پاتې ناکام خلکو غوندې لومړی خپل احساس ته نه ګوري. د کال پیل ته، د شنبې ورځ ته، فلانۍ ورځ ته، فلانی کاکا ته، فلانی ماما ته، فلانی ملګري ته، فلانی دوست ته، دې خلکو پسې نه ګرځي. ګوري چې ستونزه مې مخکې ده، کار مې مخې ته پروت دی. دا فتن پریکړه کوي، د پریکړې وروسته عمل کوي، د عمل وروسته احساس یې خپل په خپله ښه دی. خو ټمبل خلک همدغه د زنځیر درې کړۍ خرابه دا استفاده کوي، خرابه ګټه ترې اخلي. لومړی خپل احساس ګوري چې په 990 شرایطو کې دغه احساس خرابه دی. الله دا نن په افغانستان کې فلانۍ خبره شوه، دا نن فلانۍ خبره شوه، نه والا د ما شرایط خرابه دي، د مونږ مکتب ښه نه دی، او د ده د خان نه به په لسګونه نفر مخته لاړي، پرمختګ به یې کړی، کامیاب شوي وي. ولې هغه لسګونه نفرو ته، نورو ته، هغه خلک چې کامیاب شوي دي، د همدې افغانستانه، د همدې شرایطونه، د همدې حالاتونه ډیر خلک کامیاب شول، نن نړیوال شوي دي. ولی یو تعداد خلک پاتې دي؟ ولی هغه 990 نه خلک پاتې دي؟ ولی هغه خلک چې په ټولنې کې ناکام، وروسته پاتې او ټمبل خلک دي هغه پاتې کیږي؟ ځکه دغه د اریک توماس موډل ته تاسو وګورئ، دې موډل د ما ژوند توپیر کړ، یعنی د ما ژوند کې ډیر تغیرات راوستل، د ما د ژوند پرمختګونه ډیر چټکې کړ، زما د پرمختګ لړۍ چټکه شوه. ځکه زه راغلمه، پریکړه مې وکړه، دا کار مې مخې ته پروت دی، پریکړه مې وکړه، عمل مې پرې وکړ، احساس مې الحمدلله ښه دی. ولی که چیرته ته د ټمبلو خلکو په شان دي، نن پورې چې هر څه کړي دي، خصوصا د ویناوالۍ په برخه کې، نن زه د نهیله کومه، راشه د اریک توماس دغه موډل په نظر کې ونیسه. یعنی د موډل د ما ژوند تغییر کړي، تا ژوند هم تغییرولی شي. د ویناوالۍ څخه ویریږي، راشه پریکړه وکړه، وایي چې ښه زه ویریږم، په دواړو سترګو دا خبره یوازې ما خبره نه ده، د لسګونه، سلګونه، زرګونه نور خلکو خبره ده. پریکړه وکړه، د حل لپاره عمل وکړه، انشاءالله العزیز. تمرینات، علم دا لاسته راوړه، تا احساس، تا حالت په ښه کېږي. او دا زه تاسو ته وایم چې تاسو په یو ټولي کې، په یو ځای کې هوسا خبرې وکړئ، ډاډه خبرې وکړئ او ویره ونه لرئ، هلته بیا تاسو ته مزه معلومیږي، بناً اساسي خبره دا ده چې که چیرته تاسو اوس ویناوال وای، تاسو ځان څه فکر وکړئ، که په مکتب کې وای تا به ښې نمرې اخیستلې، که په مدرسې کې وای تا به ښه ځای لره، که په پوهنتون کې وای تا به ښې نمرې اخیستلې، که چیرته د دندې په چاپیریال کې وای، ورځ تر بله به تا پرمختګ کوه، په ټولنیز ژوند کې به د ټولې هغه خپله ټولنې خوښېدلې، پرمختګ به دې کوه ورځ تر بله. خو ته نن ویناوال نه، په مکتب کې وروسته پاتې، په مدرسې کې وروسته پاتې، د دندې په چاپیریال کې وروسته پاتې، په پوهنتون کې وروسته پاتې، په ټولنیز ژوند کې خپله وروسته پاتې.
پرمختګ نشي کولای. ولې؟ ځکه ویناوالي دې نه زده. او ویناوالي داسې یو پدیده ده چې د ژوند په ټولو چارو کې تاسو ته اړینه ده. الله سبحانه وتعالی وایي علمه البیان، خلق الانسان علمه البیان. تاسو ته ولې علمه البیان خبره کړې ده؟ ځکه دا د ژوند په ټولو چارو کې تاسو ته اړینه ده. انسان یو ټولنیز موجود دی. که چېرته موږ په دغې ټولنې کې ژوند غواړو نو موږ باید ویناوالي خپله پیاوړې کړو، چې موږ په مکتب کې، موږ په مدرسې کې، موږ د پوهنتون په چاپیریال کې، موږ د دندې په چاپیریال کې، خلاصه په ټولنیز ژوند کې موږ پرمختګ وکړو. او د دې مسئلې سره چې د ویناوالۍ څخه ویره ده، تاسو ورسره مخامخ شئ. بس دغه ویره ده ویې منه، نن راشه ویې منه. کله چې ومنې، پریکړه وکړي، عمل وکړي، حال به دې ښي، شرایط به دې ښي. بس هوسا به یې، ډاډه به یې. په هر وینایي چاپیریال کې به هوسا خبرې کوي، ډاډه خبرې به کوي. نور به د فلانی خبره دوانې نه د پلار وای مکتب خلاص که په الف بی خبر نه دی، پوهنتون خلاص که د یو ځوان په مخ کې، د یو بل چا په مخ کې، په یو ټولي کې، په یو مرکې کې خبرې نشي کولی، تلویزیون کې خبرې نشي کولی، د دندې په چاپیریال کې به ټولو خبرې د باندې نه چې دا ماستر دی خبرې نشي کولی. خبرو ته ګوره، کله چې خبرې پیل کړي لړزېږي ټول. په ټولنیز ژوند کې ډاډه خبرې وکړه. بنان ویناوالي اړینه ده. زه دا جلسه راټولوم چې تاسو ښه پرې پوه شئ. لومړی په دې خبرې وکړئ چې که چېرته تاسو خپله تیر ژوند ته وګورئ، د نن کار سبا ته، د نن کار سبا ته، د نن کار سبا ته، د نن کار سبا ته پرېږدئ. او تر ننه پورې تاسو دغه ویره چې د ویناوالۍ څخه ویرېدلی، دا مو حل نه کړه. خو نن مې هیله دا ده تاسو ته مې تر ټولو قوي موډل د بریالیتوب په دې جلسې کې در وپېژنده او ما تاسو ته دا خبره وکړه چې د ما په شمول به د سلګونه، زرګونه او میلیونهاو خلکو ژوند دغه موډل تغییر کړی، د پرمختګ لړۍ به ورته چټکه کړي. نن که ته پرې نه پوهېږي، او دا زه تا ته تضمین کوم چې د اریک توماس دغه موډل تر ننه پورې په هېڅ ځای کې تا نه واورېدلی. که په هرې دورې کې لاړ شه، ته ځان سره فکر وکړه. زه بیخي دا خبره ته نه کومه. د مخ الحمدلله بحثونه ټول چلنجي بحثونه دي چې زه داسې شی تاسو ته تعامل جوړوم چې تاسو په ژوند کې عملاً ګټه ترې واخلئ. بنان دا اساسي او اړینه خبره ده چې د اریک توماس دغه موډل نه تاسو ګټه واخلئ. دا شه ځان سره فکر وکړه چې تر ننه پورې نه په مکتب کې، نه په مدرسې کې، نه په پوهنتون کې، نه د دندې په چاپیریال کې، نه په ټولنیز ژوند کې ماته چا دغسې موډل راونه ښوده. نو نن خو استاد فکور دغه موډل ماته راوښوده. د دې نه وروسته چې ته وروسته پاتې کېږي، ته ټمبلي که خپله وجدان ته به ناراحته یې. بنان کوښښ وکړئ چې خصوصا د ویناوالۍ څخه مو ویره نوره کنټرول کړئ، ورسره مخامخ شئ، عمل وکړئ، پرېکړه وکړئ. او د دې لپاره الحمدلله ثم الحمدلله مونږ تر ټولو هوسا پروسه تاسو ته جوړه کړې ده. ستاسو په جب کې مو تاسو ته مسلکي زده کړې برابرې کړې دي. زمونږ وړیا دورې چې تاسو اوس یا د ټلګرام نه اورئ یا د واتساپ نه دغه جلسات زموږ، همداسې زمونږ ځانګړي او تخصصي دورې هم دي چې تاسو ته مونږ هلته داسې تعاملات جوړ کړي دي، داسې بحثونه هم جوړ کړي دي چې 100% تضمیني د تاسو د پرمختګ، د تاسو د مسلکي ویناوال کېدو تضمین مونږ کوو. 100% تضمیني بحثونه دي. او الحمدلله دا مګړی زما په وړیا دورو کې هم په زرګونه دوستان زده کړیالان دي، او زما په تخصصي صنفو کې هم الحمدلله ثم الحمدلله دوستان زده کړې کوي او یو ځای ته رسېدلي دي او بریالیتوب ورځ په ورځ لمس کوي. ورځ په ورځ بریالیتوب او مسلکیتوب د ویناوالۍ په برخه کې حس کوي. او په آخر کې راغلو په دې بحث وکړو چې اوس که چېرته تاسو مخکې د دې نه ویناوال وئ نو نن به ډېرو ځایو ته رسېدلي وئ. که چېرته اوس تاسو پوه شوئ او د دې نه وروسته پرېکړه نه کوئ نو ژوند به په همدې ترتیب مخ ته ځي، په همدې ترتیب به مخ ته ځي. انشټاین یو جمله لري، وایي زه دغه خلکو ته ډېر حیران یم، ډېر حیران یم چې هماغه ورځنۍ چارې خپله ترسره کوي، هره ورځ یې ترسره کوي، خو د متفاوتې پایلې په تمه دي. یعنی که تر ننه پورې ته په دغه چارو باندې بوخت وي، په همدې ترتیب مخ ته تلي، نو بریالیتوب ته په سترګو ونه لیده. که د نن نه وروسته هم ته په همدې ترتیب مخ ته ځي نو بریالیتوب به په سترګو ونه وینې. دا زه په تضمیني بڼه ته وایم. انشاءالله العزیز چې د بحث نه به مې یو څه اخیستي، د دې جلسې تمرین ستاسو لپاره د خپل چارو نه، د خپل د ژوند چارو نه 3 دانې وټاکئ، 3 دانې وټاکئ او د اریک توماس دغه موډل پرې تطبیق کړئ. یوه ویناوالي، یو کاروبار، یو زده کړه، یو کورس، یو پوهنتون، یو بله مسله، یو ژبه،
دغه 3 خبرې یا نورې 3 خبرې چې تاسو ځان ته ټاکلی شئ. ولې د اریک توماس دغه موډل پرې تطبیق کړئ او د عمر تر پایه به ماته او اریک توماس ته به دعا کوئ چې دا څنګه موډل جوړ کړی و او استاد فکور ته دې الله سبحانه وتعالی خیر ورکړي چې دغه موډل یې تر موږ راورسوه. دا د تاسو کورنۍ دنده شوه. ما ته به یې ولیکئ ووایئ چې استاد فکور په واټساپ کې په ټلګرام کې چې ما د خپل د ژوند دپاره پرېکړه وکړه په دغې 3 برخو باندې زه د اریک توماس موډل تطبیق کوم او انشاءالله العزیز بریالیتوب ته به رسېږم. دا ستاسو کورنۍ دنده شوه، ستاسو تمرین شه انشاءالله العزیز چې هم په جلسې او هم په دې کورنۍ دندې تاسو پوه شوي وئ. دا جلسه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه رحیم الله فکور ستاسو قدرمنو درنه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په پاک او بخښونکي رب سپارم. ښې چارې.